یو داسې کس کوم د ځناور عزت نه کوي هغه د الله مخلوق عزت نه کوي، ځکه چې هغه په دې نه پوهیږي چې دا ځناور جوړ کړی چا دی یا ځناور څه شی دی او دې له ژوند چا راکړی دی. که هغه کس په دې پوهه به و نو هغې به د ځناور سره ډېره مینه کوله او هغې ډېر پام به یې کو. او که تاسو له هغې ځناور له حلالولو وي نو اسلام موږ ته دا زده کوي چې تاسو به هغې ځناور سره څنګه پیښیږئ او هغې له څنګه حلالول دي. که هغې غوښه تاسو باندې حلال وي نو تاسو به هغې سره ډېره نرمي کوئ. نو تاسو دا وګورئ چې دنیا کې څه کیږي. کله چې دا یو ډېر لوی کاروبار جوړ شي نو خلک لالچ کې راشي او هغوی دا هیر شي چې دا ځناور هم یو ژوندی مخلوق دی او هغوی له بس پیسې پکارې وي. که تاسو د فیکټریانو کې وګورئ چې دوی له څنګه وژله کیږي نو ستاسو زړونه به ځای نه وخوځي. که تاسو وګورئ چې هغوی سره څه ظلم کیږي نو تاسو به وژاړئ، خو دوی هیڅ فکر نه لري، هغوی ته بس پیسې پکارې دي. او بیا الله وی چې ما ستا ازمیښت کو خو زه ناکامه شوې. تا به د دې فکر کو چې زه یو حلال ځناور غوښه خورم خو تا هغې له حرامو طریقې سره وژلی و. او زموږ دین موږ ته دا زده کوي که تاسو ته یو ځناور حلالول وي نو هغې له د نورو ځناورانو مخکې به نه حلالوئ. یعنې دې خبرې به پام کوئ چې یو ځناور بل ته به مړ کېدو کې نه ګوري، نو ذبیحه له د بل ځناور نه ګوري. دا د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث کې دی چې تاسو یو له حلالوئ نو نورو له خوا نه لرې کړئ چې هغوی ټول ونه یریږي. او کله چې هغې له حلالوئ نو د الله نوم ورباندې لولئ او هغې له به ډېر طریقې سره حلالوئ، ځکه چې دا الله دی چې هغې له ژوند راکړی دی. ځکه خو موږ بسم الله وایو، یعنی د الله نوم سره هغې اجازت غواړم. او الله وایي چې کیدای شي تاسو له یو ځناور سره ډېره مینه وي، لکه د یو چرګه چا له تاسو ساتلی وي او تاسو ته معلوم وي چې دا به لوی شي نو زه به یې حلالوم، چې زه به ورته ښه خورم څکم او بیا اختر راشي نو زه به د دې قرباني کوم. نو دا خو هغه ځناوران دي کوم الله موږ باندې حلال کړي دي. نو هغوی ځناورانو سره به موږ څنګه پیښیږو چې غوښه موږ باندې حرام ده، کوم له موږ خوړلی نه شو. داسې ځناور کوم نه زموږ شریعت ویلی دي چې ځان به لرې ساتئ او چا له لاس هم نه دي لګول، نو هغې وخت به څه کوو. یعنې څنګه چې یو سپی وي نو سپی خو حلال نه دی او تاسو هغې له ساتلی هم نه شئ. که تاسو د یو سپی ساتلو څه اړتیا لرئ نو هغې دپاره څه خاص شرطونه دي. نه یعنې د زړه خوشحالي دپاره تاسو سپی نه شئ ساتلی، نو بیا هم ستاسو دې سره څه تعلق جوړیږي. که موږ څه ځای ته روانو او یو سپی ووینو نو موږ څه کوو؟ یرې کې ورنه لرې وتښتو. دومره یریږو او داسې ورنه منډې وو. د ځینې خلک داسې هم دي کوم د سپو نه تښتي، خو بیا اسلام موږ ته څه ویلي دي چې هغوی ډېر نږدې مه ځئ، هغوی ته لاس مه لګوئ. او موږ ته شریعت ښیلی دی چې دوی ټولو سره به تعلق څنګه ساتئ. زه تاسو ته یو ښکلې کیسه کوم، کیدای شي چې تاسو کې ډېرو خلکو دا اورېدې وي. عرب کې یو سړی و، نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې الله هغې ته جنت درکړی و او دې دپاره چې هغې یو سپي سره رحم معامله کړې وه. الله د هغې ژوند ټول ګناهونه وبخل، ځکه چې هغې یو سپي باندې رحم کړی و. نو سپی څه بیزه نه ده، میښه نه ده یا چرګه نه ده، نو تاسو نه شئ ویلی چې دا څه حلال ځناور دی کوم موږ خوړلی شو. نو هغه کس یو مسافر و او خپل لار باندې روان و. نو ډېر تیز و او هغه ډېر تږي شوی و. نو هغې ته یو اوبه ځای ښکاره شو. اوبه ډېرې لاندې وې، نو هغه پکې کوز شو. هغې له کته کوزېدل پرېوتل، ځکه چې هغې سره داسې هېڅ شی نه و کوم سره به هغې اوبه بره راویستې وې. نو هلته هغې ښه ډېرې اوبه وڅښلې او هغې ځای نه بهر ووتو. او څنګه چې هغه بهر ووتو نو هغې دا سپی ولیدو او هغه سپی ډېر زیات تږی و. لږ سوچ وکړئ چې څومره تږی به وي هغه. او که داسې ځای کې تاسې یې نو تاسو به څه کوئ؟ نو تاسو به سوچ کوئ چې نه زه خو یې نږدې نه ځم، کیدای شي چې دې ته څه مرض وي، خدای دې راته وبخي خو زه یېرېږم. نو هغې سړي هغې سپي ته وکتو او ځان ته یې وویل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. دا سپی داسې تږی دی څنګه چې لږ ساعت مخکې زه وم، او دا هم زما په شان تکلیف کې دی څنګه چې د اوبه څښلو نه مخکې زه وم. خو مسله دا وه چې هغې سړي سره څه لوښی نه و چې هغې به د هغې ځای نه اوبه وښکلی وي. نو هغې ویل چې زه د ځای ته یو ځل بیا ځم
او د دې دپاره اوبه راوړم. خو مسله بیا هم وه چې څه لوښی نه و، اوبه به څه کې وړم. نو هغه لږ ساعت ولاړو او بیا یې خپلې د خپې نه یې خف راویسته. نو د خف پخوا وختونو کې د څرمنې نه جوړ یو بوټ و. نو هغه یې واخیسته او اوبه نه یې ډک کړو. تاسو لږ سوچ وکړئ چې تاسو په خپل بوټ کې چېرته اوبه به واچوئ، نو تاسو به داسې کله هم نه وکړئ. نو خپل خف یې اوبه نه ډک کړو او ډېرې ګرانې سره یې خپل ځان یې بره وخېژو. نو اوس خدای خبر دی چې هغې دا بوټ خپل خولې کې نیسلی او که څه یې کړي وو. خو هغه بره لاړ او خف یې سپي مخکې کېښودو. نو موږ خو داسې څه ځناور نږدې هم نه ځو. رښتیا وایم، دا رښتیا خبره ده. موږ سوچ هم نشو کولی. نو دا د هغې کس ازمیښ و او موږ کې ډېر خلک داسې دي کوم دا دعا به کوي چې زما چېرته داسې ازمیښ ونه شي، ځکه چې زه خو به ناکامه شم، زه خو دا نشم کولی. نو هغې سړي هغه اوبه هغې مخکې کېښودې او سپي وڅښلې او هغې تیږه خلاصه شوه. نو الله دا هر څه کتل، هر څه یې کتل. نو الله ویل چې ما ته هغې د رحم دومره خوښ شو چې ما هغې ټول ګناهونه وبخل. نو دې کې زموږ دپاره څه سبق دی چې هغې د یو ځناور عزت کړی و، نو الله هغې ته عزت درکو، ټول ګناهونه یې وبخل او جنت یې درکو.